ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا میاشت را نوې سي نو دویم حکم موږ ته دا متوجه دی چې د دې په ورځ کې عبادت کول او د ورځې عبادت بهترین عبادت د روژې په شکل دی چې سړی د ابتدا څخه د نیت وسلاو کې خپل ترتیب ورته جوړ کړي که زما هر څه ضروریات یې هغې به سره مخ وشاته کړم زما زندگی په هر شکل باندې تېره سوه هغه تېره سوه نو کم سے کم دا 10 ورځې زه به په دا په روژه کې تېروم ځکه 10 ورځې روژه د هره روژه د یو کال روژو سره برابره ده چې سړی 10 ورځې په روژه کې پاته سي نو 10 کاله په روژه کې تېر او د دې په شپو کې به زه عبادت کوم مدینه منوره کې یو نوجوان دی ام المؤمنین حضرت عائشه مبارکه د هغې متعلق یو روایت را نقل کوي هغه نوجوان په خپل زندگی کې عام طور د ګانو بجانو د غزلو د ربابونو شوقي انسان دی لیکن چې کله به د ذوالحجې دا مبارکې ورځې راغلې نو هغې به همیشه په روژه کې او د روژې په شکل به دا ورځې تېرولې او د روژې په شکل به لیدل کېدی د هغې د دې عمل معلومات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راورسېدی چې مدینه منوره کې چې د ذوالحجې 10 ورځې راسي پلانکی نوجوان همیشه دا ورځې په روژه کې تېروي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستي هغې ته حال ورستی ورته راز سمال چې کله هغه راورسېدی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه ځینې کوي ورته بچې څه در پیښه ده په کوم نیت باندې دې ورځو کې روژې نیسې نو هغه ورته د الله رسوله دا ډېرې مبارکې ورځې دي دا د حج ورځې دي دا د نیکو اعمالو ورځې دي او دا د اسلامي او د دینی مراسمو ورځې دي لیکن د الله رسوله زړه زما دا غواړي چې زه اوس عرفات کې وای او زما زړه دا غواړي چې زما شپه په مزدلفه کې وای او زما زړه دا غواړي چې زه د حج په شعایرو کې شریک وای لیکن زما د قسمت کمی ده او زما د بخت کوټوالی دی او زما شوم بخت او شوم قسمت زه در هغه ځای پورې نه ورسولم لیکن د الله رسوله د خپل کم قسمتۍ څخه ناامید او مایوسه نه یم زه به په دې ورځو کې د هغې خلکو سره په عبادت کې شراکت کوم چې هغې خلک هلته عبادت کوي زه به د دې عبادت ورسره کوم او زما دا عقیده ده چې الله تعالی پر هغې باندې کوم رحمتونه راستي ماله به هغه رحمتو اثر را رسیږي چې د الله تعالی کومې دعاګانې د هغې خلکو قبلوي ما به په هغه مقبولو دعاګانو کې الله شریک ساتي او چې د هغې د اعمالو کې کوم نیک اعمال کېږي نو الله تعالی به ما د هغه نیکو اعمالو څخه محروم بې نصیبه نه ګرځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې وژه باندې لاس ورته کښېږدی ورته بچې ته د دې فضیلت واوره ورته بچې د هرې روژې په بدله کې به الله تعالی تا ته د 100 اوښانو د قربانۍ ثواب درکوي د هرې روژې په بدله کې به الله تعالی تا ته د 100 غلامانو د ازادۍ ثواب درکوي او د هرې روژې په بدله کې به الله تعالی د 100 آسانو چې هغې ته مجاهدینو ته د الله تعالی د غذا او د دین د بلندۍ په خاطر باندې ورکوي دا ثواب ستا په نصیب نو چې کومه روژه نسې ته چې په کوم نیت باندې نسې هغه نیت به دې الله تعالی در پوره کوي لیکن د دې سره سره د هرې روژې په بدله کې د 100 غلامانو د ازادۍ ثواب دی او بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې د یو غلام پر ازادي باندې الله تعالی انسان ته جنت ورکوي د یو غلام پر ازادي پیغمبر علیه السلام د جنت ضمانت بیان کړی دی نو د 100 غلامانو د ازادۍ ثواب او د 100 اوښانو د قربانۍ ثواب او د 100 آسانو مجاهدینو ته د هیبې او د صدقې ثواب ورته بچی چې کله دا ورځې د اوله سره روانې سوې اتم ته ورسېدې نو بیا د الله تعالی رحمت ډېر را زیاتېږي په اتم کې هغه حساب بچی ورته د 100 زرو ته ورسېږي چې یوم الترویه د اتم ورځ ده چې په کومه ورځ باندې حاجان مینا ته ځان رسوي ورته په دې ورځ که ته روژه ونیسې نو الله تعالی د 100 غلامانو ازادۍ ثواب دی د الله تعالی د طرفه د 100 اوښانو د قربانۍ ثواب دی او د الله تعالی د طرفه د 100 آسانو د هیبې او د صدقې ثواب دی نو هغه د الله تعالی د رحم د زیاتوالي په خاطر باندې هغه حساب بیا د 100 زرو ته ورسېږي ورته چې کله عرفات را ورسېدی نم ورځ را ورسېده چې هغې ته یوم العرفه وایي ورته بچی بیا خو د الله تعالی رحم دومره په جوش کې چې الله تعالی د انسانانو د عبادت د انسانانو د مغفرت دپاره یو بهانه تلاشوي ورته هغه حساب بیا د 200 ته ورسېږي د عرفات د ورځې د روژې په خاطر الله تعالی ستا عمل نامه کې د 200 غلامانو د ازادۍ ثواب
د عرفات د ورځې د روژې په خاطر الله تعالی ستا په عملنامه کې د 2,000 د وشانو د صدقې ثواب، او د عرفات د ورځې د روژې په خاطر الله تعالی ستا په عملنامه کې د 2,000 د اسانو د صدقې او د هبې ثواب. او ورته بچي پر دې باندې لا بس نه ده چې کله ستا د عرفات د ورځې روژه په نصیب سوله، الله تعالی د مخکینی کال او وروستنی کال دا دواړه په روژه کې ولیکي. ځکه د عرفات د ورځې د روژې په خاطر باندې سړی 2 کاله مسلسل روژاتۍ لیکل کېږي. ورته بچی پر دې باندې لا بس نه ده چې د عرفات د ورځې روژه ستا په نصیب سوله، الله تعالی دې د تیر کال د ټولو ګناهونو مغفرت کوي او د دې را روان کال د ټولو ګناهونو د مغفرت هم کوي که چیرې ستا د عرفات د ورځې روژه. لیکن دې کې زه د یوې خبرې وضاحت کوم، هغه دا ده چې د دې ورځو په روژو باندې د دې ورځو په عباداتو باندې چې د انسان ګناهونه مغفرت کیږي، یا عام طور په نیکو اعمالو باندې حدیثو کې ډېر راځي چې د انسان د ګناهونو مغفرت کیږي. د هغې څه مراد ګناه صغیره وي، چې کومې صغایر ګناهونه د انسان څه وسي نو الله تعالی په نیکو اعمالو باندې معافوي، الله تعالی د مسجد په راتګ باندې معافوي، الله تعالی د اوداسه په اندامو په ولولو باندې معافوي، الله تعالی د دې میاشتې په روژو په عباداتو باندې معافوي. یو سړی به یو نوجوان به په دې غلط فهمي کې نه راځي چې یاره زه به د عرفات په ورځ باندې روژه ونیسم بیا ټولو کال به ګناهونه کوم او ټولو کال ګناهونه ماته معافي شي. نه، په دې اعمالو چې کوم معافیږي هغې ګناه صغیره دي، او ګناه کبیره چې د سړي څه کېږي هغه 2 قسمه وي. یو قسم د الله تعالی حق د سړي سزایي سي، لکه لمونځ قضا سي، روژه قضا سي. یو د بنده حق د سړي سزایي سي، د بنده حق دی وخوړی یا د هغې ته تکلیف ور ورسوئ. نو کبیره ګناهونو کې چې کوم حقوق الله دی هغې انسان ته الله تعالی په توبه باندې ور معافوي، او چې کوم د بندګانو حقوق دي هغې الله تعالی انسان ته په معافولو باندې چې د بنده څه یا حق ور ورسوي یا د بنده څه معافي واخلي د هغې څه وروسته معافي شي. نو هغه نوجوان ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې کله د نم د ورځې روژه را ورسېدله نو بیا خو هغه حساب د 0 څخه 2,000 ته رسېږي، او د نم د ورځې د روژې په خاطر الله تعالی ته 2 کاله په عملنامه کې روژاتۍ لیکي، او د نم د ورځې د روژې په خاطر الله تعالی ستا د تیر کال او د روان کال ټول ګناه